د ماما لور څلورمه او آخري برخه. لوی بس لکه د مار په څیر د کابل او کندهار په بیکاره سړک خپل مزل کاوه. د لارې قیر خراب شوی و، موټر پورته او ښکته کېده. سحر هم د موټر د خوځېدو سره خوځېده. په اوږد بس کې سره او ژیړ څراغونه لګېدلي وو. بس ته د راختلو پر وخت مې له ځانه سره یو لوی بوتل اوبه هم راخیستې وې. هغه د پښو ساحه کې ایښې وې. لاس مې ور تېر کړ. بوتل مې خولې ته ونیوه. یو دوه ګوټه مې ورڅخه وکړل. دا وخت د سحر تندی زما له اوږې څخه خویه شو او غیږ ته مې راوغورځېده. د غورځېدو سره زما د لاس نه بوتل وغورځېد او ټولې اوبه د سحر په سپینه غاړه توی شوې. سحر له خوبه پورته شوه. ویل دا څه کوې؟ له خوبه دې وباسلم. له بیګ څخه یې دستمال راواخیست او خپل ځان یې پرې وچاوه. دا وخت مې موبایل ته زنګ راغی. پورته مې کړ. احسان الله و. پوښتنه یې کوله چې چیرته په خیر ورسېدی. په خوا څوکۍ کې مې یو سپین ږیری ناست و. پوښتنه مې ترې وکړه، بابا جانا راته ویلی شئ چې چیرته په خیر رسېدلي یو؟ راته کړی، هو اوس دا د زابل یوه دښته ده. احسان الله ته مې کړل، زابل کې یو لا وروره، تاسې بیده شئ، زړه مه خورئ، موږ شکر ښه په راحت یو. دا اوږده لاره را لنډه شوه او دا لنډه شپه سبا شوه. کاش هغه ډول شپه یو ځل بیا راغلی وای، خو تر اوسه هغه ډول شپه بیا رانغله. موږ کندهار ته ورسېدو. کندهار کې د بسونو والا راته د یو قاچاقبر ادرس راکړ. ویل یې چې دې سره خبره وکړه. قاچاقبر پیسې ډېرې غوښتې مګر لاره یې اسانه وه او ویل یې چې د ایران نه مو په لوی ټیلر کې اچوم او په یونان کې به ترې کوزیږئ. هر کله چې د مرګ خطر ختم شو زموږ کسان تاسې پرېږدي، نور به بیا تاسې یونیسف ته عریضه کوئ، هغه به ستاسې کار قانوني کوي. دا خبره ښه وه خو پیسې ډېرې زیاتې ښودلې. مقدار یې دلته ښودلی نشم ځکه چې په دې باندې بیا بندیز راځي، خو له حده زیاتې پیسې غوښتلې. دا چې ما سره وې نو همدا لاره مې غوره وګڼله او په همدې ورځ سهار وختي زموږ سخت مزل شروع شو. د کندهار نه ایران ته په وړو موټرو کې روان کړو. قاچاقبر ویل چې په یوه ورځ کې مو تر ایرانه رسوو. خدای دروغ ویلی وو او پوره 2 ورځې پرې ولګېدې. په دې ورځو کې لارې سختې وې نو ځکه یې په یوه لرې لاره بوتلو. که د قاچاقي لارې ټوله کیسه وکړم نو تاسې به تنګ شئ او د مینې په کیسه کې داسې کیسې خوند نه کوي. نو راځئ چې نوره دا کیسه راغونډه کړو. په ایران کې په یو لوی ټیلر کې واچولو او د ژمنې سره سم یې تر یونانه راورسولو. دا چې پر موږ څومره سختې تېرې شوي دي نو تاسې د هغه چا څخه په دې اړه وپوښتئ چې په دې لارو تللي دي. هغوی به پوره کیسه درته وکړي ځکه چې تقریبا ټول خلک په دې لارو یو ډول ځي. موږ ټیلر کې بند وو. د ساه اخیستلو شان نه و. ښه وو. اوبه او نور خوراکي مواد مو ځان سره اخیستي وو او تر ټولو مهمه خبره دا چې په کوم ټیلر کې موږ اچولي وو په دې ټیلر باندې ډریور هم خبر نه و چې دې کې موږ یو، ځکه په بېغمه زړه روان وو. لنډه دا چې یونان ته راورسېدو او له هغې ځایه څخه جرمني ته راغلو. په کلار کلار خدای تر انګلستان او لندن راورسولو او زموږ د ژوند ارمان پوره شو. اوس شکر یوه لور لرم چې د سحر په څیر ښکلې ده. اوس د سحر او لور د دواړو ناز په ځان وړم. دوی زما د ژوند تر ټولو اهمې برخې دي. د احسان الله سره هم په تماس کې یم او دا چې اوس مې معاش کم دی نو د میاشتې صرف $500 ورلیږم. د ژوند ټول ارمانونه مې پوره شوي دي خو یوه ترخه پیښه شوې ده او هغه دا چې مور مې 3 ورځې کېږي چې په حق رسېدلې ده. دا کیسه مې تاسې ته د مور په یاد کې ولیکله. کاش چې دا هیڅ را سره نه وای، صرف مور را سره په خوا کې وای. 3 ورځې مخکې مې پلار سره اړیکه ونیوله او ښه ډېر مې ورته وژړل. زما دا احساس هغه څوک درک کولی شي چې مور یې په حق رسېدلې وي. نه یې اخري دیدن کولی شي، نه یې هم د جنازې کټ ته
اوږه ورکولی شي. پای. د سعادت ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه د ماما لور پوره لنډه کیسه چې ما سره ادریس سادات برخه په برخه تر تاسې در ورسوله. انشاءالله په راتلونکي کې به هم تاسې ته همداسې ښکلې لنډې کیسې نشروو، تر څو پورې چې زه سید ادریس سادات د بلې لنډې کیسې لپاره ستاسې درنه حضور ته راځم. تر هغې مو په لوی خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ. د الله په امان.